تقریبا 3 بجې دي. نو په دې مسجد کې غزني ښار ته راورسېدو. نو دلته له خیره سره په دې مسجد کې لمونځ کوو. خیر دی هم نه دی ملامت. لاره یو څه سره خرابه ده. اوبه راغلي دي په دې ځای. راکړه بسکوټ بل څه شي لري؟ څه شي؟ بسکوټ داسې شی. بسکوټ یو دا رقم لرو. دغه راکړه صحیح دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست جوړ روغ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. د کابل کندهار سفر مو راپیل کړی دی. که څه هم هغه مخکې ولاګ مې کې درته وویله چې د کندهاره زابل ته راغلم، نو د زابله د کابل په طرف را روان سوي یو. نو اوس فعلا دا د جنډې په دغه کې یو، د جنډې و د شاجویو دا مربوطات دي. نو دا ځای چې وینئ دا د جنډې ساحه ده. نو راځئ دا تر کابله پورې دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. د لارې جریان به در باندې ووینو. نو داسې لنډ لنډ به دا تر کابله دا سفر یو ځای را سره وګورئ. نو راځئ له خیره سره. ګرمي ده، لمر زیات دی، نو سفر پیلوو له خیره سره. نو سوکه سوکه به له خیره سره حرکت وکړو. لاره نو ډېره راته پاته ده، نو چې قرار قرار ځم انشاءالله ماښام ته رسیږو. نو تاسې ولاګ را سره تعقیب کړئ. د دې بعد له خیره سره غزنی دی. غزنی به م داسې په رفتار کې در باندې ووینو تر څو چې کابل ته رسیږو، او بیا وروسته د کابل سیریز شروع کیږي او د کابل د نږدې مرکزي کم ولایتونه چې دي په دې کې ګرځو. نو ټول ولاګونه به له خیره سره یو ځای را سره تعقیبوئ. نو سفر مو له خیره سره را شروع کړی دی. وریاد زموږ د یو رقم ښایسته موسم دی، ښه خوند کوي. لاره یو څه خستکونه ده، جوړونه زیات دي، باید متوجه واوسئ. اوړی شینګیا ده، باغونه دي، ډېر خوند کوي. باغونه ټول شنه دي. دغه دي سلامونه. مای برو ان ماما زموږ مامان را سره دی. سلام ورته واچو ماما. کنفیوزه کوئ مې مه په ډرایوینګ کې. ماما مو سهار را پرته کړی ده. ښه سهار تر لمانځله دی اماده و. اماده و خو موږ نه وو اماده. ما زه بیا ستا پلان نه وم خبر. ما درته وویل مار سهار د لمانځه بعد ښه ښایسته موسمي چې لمر راخیږي موږ باید یو څه سفر کړی. ښه هوا ووله، ښه هوا، باد مو وریځ مو داسې خوند یې کوی. ما ته بیخي خوب نه دی راغلی سهار. ماما اماده و موږ. دا هم د مقر ولسوالۍ بازار. دا هم بس د لویې لارې په اوږدو کې یو مشهوره بازار دی مقر، چې ډېر دا غټ موټران ورباندې درېږي. دا غټ مسافربري موټران دلته بس. هوټلونه موټلونه هم شته. داسې سپېره بازار یې دی، خو جم و جوش بازار دی. بس دا بس د ترکاري ریړیانې دي و خټکي هم خرڅېږي. څو بجې دي تقریبا
نیمه بجه ده د غرمې. تر اوسه پورې موږ کور ته را رسېدلي یو. دا نو بس غزني ته نږدې یم. دا نو سفر مو ډېر وکړي، ډرایو مو ډېر وکړي. نور یې غزني هاخوا ته بالا بس دی، ستړی یې کړم. ځکه لاره خرابه ده، هر ځای بریک ریس دا کیسه ده. نو د غزني هاخوا ته به زه یو څه ریسټ وکړم. نیکسټ ډرایور به ورته راواوړي هر څوک. مامان دونه حوصله نه لري. یا صحیح ده بالا اوسې ما کار پسې تمامه وه وریا ځم راغله. نه بالا خو زما سره حوصله نشته. هاخوا ته بیا لمر هاخوا ته بیا لمر ده. نو راغلو له خیر سره. بجې څو دي؟ اول به بجې در ووینم. بجې تقریبا 3 بجې دي. نو په دې مسجد کې غزني ښار ته راورسېدو. نو دلته له خیره سره په دې مسجد کې لمونځ کوو. ډېر ښایسته ځای دی، داسې شینګیام وینګیام شته. مسجد ته یو پمپ دی، هغه بعده به بیا سفر ته ادامه ورکړو. دلته دا میوې هم خرڅېږي. دا مسجد دی له خیره سره ځم لمونځ کوم په مسجد کې. دا ماشومانو یو عکس راسه واخلم. د مسجد مخ ته ناست دي. نو سیټ مې چینج کړی له خیره سره. نور ډرایو نه کوم. نو خسته غزني ښار ته بالا نږدې یو. تقریبا په ښار کې مو وبولانو د غزني. نو نور بالا ستا وار دی، حوصله به کوې. زه خو تا ته هسې هم در معلوم یم. نو ډېر ښایسته موسم هم دی، وریځ خو وینئ. ماما څنګه شوې؟ تر دا مهال دې دا سفر څنګه را روان دی؟ آرام سفر و. زما په دغه کې دې څه وویله په استازي کې؟ هېڅ د ویلو څه نه و، ډېر ارامه ښایسته. بیا هم یو جمپ هم خو مې نه یې درکړی. غټه لار ده خامخا. هو نو په دې لار کې سوا جمپ ونه خورې لکه سړی چې خوب ویني. نو داسې خو نه کېږي. زه چې خدای دې وکړي چې راسه پذاب سوی نه یم. سترګه خو دې م پټه کړه په دا انیال کې. موقع دې وواله ښه. دغه څوک دی ته ګوره. خیر دی هم نه دی ملامت. افغانستان چیرې بوځي د کله کله لاره یو څه سره خرابه ده. اوبه راغلي دي په دې ځایو کې وینې. دا خوا هم اوبه راغلي دي. دا ځای اوبو مې څه خراب کړی دی. بجې تقریبا 3:08 دي. اوس هم کافي وخت لرو چې ورسېږو کابل ته. کرار ولاړ شو رسېږو 9:30 بجو شاوخوا ته. خو داسې ده چې نن ورځ ده، داسې معلومېږي لکه مازدیګر ناوخته چې که نه دا وخت یې. دا د غزني تاریخي ښار دی. دا د بلخ دروازه ده په غزني کې. دروازې بلخ ته راورسېدو. دا نو هغه مرکزي دروازه ده د غزني د ښار. دې ښار خو نو په دې طرف کې پروت دی. موږ دغسې اوړو د غزني څخه د کابل طرف ته. ښار ته چې ځې بیا به دې راسته طرف ته چې دی دې خوا ته یې ښار پروت دی. بیا به هغه لاس ته ځې. نو کابل ته چې ځې نو بیا به دغه لین نیسې.
ځینې چوکونه بس په یوه نامو په بل نامه دي تاریخي چوکونه یې دي د غزني میوې هم خرڅېږي دلته شاوخوا سیبان دي نو تقریبا راووتو د غزني د ښاره سې غزني ښار په خلاصېدو دی نو مخ په خیر د کابل په طرف باندې راځي په منځ کې وردګ پاته دي نو میدانشار ولایت پاته دی نو څوکه څوکه به سفر ته ادامه ورکړو واده برابر شو واده دی څه شي به راواخلو کوچنی دوکان دی اوبه شی به راواخلو چې وي سلام علیکم جوړې طبیعت ښه دی اوبه کمه دي اوبه څه شي لري یو غټ بوتل لري چې او 3 بوتله کوچني اوبه او دا رقم لرو چې کانه دا کم دغه راکسه یې دی دا په یو خلطه کې راواچوو بسکوټ هم راواخیستله په لارې ډېر خوراک نه وي څو سودې ده دا د غزني د روضې ساحه ده دا هم ښه ښایسته ساحه ده ډېر یخه ساحه ده دا یو لږ خوراک به وکړو که څه هم هلته یو بل ځای یم چای او شی وخوړله دا خلاص کړمه وکه خلاص که بلا به یو دانه مانه وخورو څنګه خوراک په سفر کې چې یي لږ څه یي ډېر نه بس اوبه که چای یي چای او داسې ساده بسکوټ راکمه شی دا هم فعلا د غزني کوتل دا هم ډېر مشهوره کوتل دی ډېر داسې اوږد دوامداره کوتل دی د غټ موټرانو لپاره ډېر تکلیفي تمامېږي دا کوتل تاسو چیرې به کښېږدي چیرې به کښېږدي هلته به پاتې سي دی ژوند دی یو کار به وکړې زما لاس مصروفه دی دا بوتل به هم راخلاص کړي بیا به زه تا ته بوتل در واړم صحیح دی دغسې زه به تر هغو پورې د دې دا څکه څکه کوم ته دا خپل بسکوټ در واخله هغه ته چې کښېږدې زه هم ښه خبرې خدای دې جنتي کړه وخورئ بسکوټونه وخورئ اوبه در واړوم ماما فاینل راورسېدو د وردګو ساحې ته نو دا سالار ساحه ده نو دقیق ماته هم نه ده معلومه خو سالار معلومیږي نو شاوخوا ډېره ښایسته شینجاره اوسېدونکي لاره نو کابل ته تللې ده داسې وګورئ ډېره ښایسته ساحه ده غرونه دي او د پټاټې دي دا زما خیال فکر کوم دا پټاټې به هم نن ووینو چې دا پټاټې بیا څه رقم وي ما خو یو وارې مخکې هم لیدلي دي خو زموږ په خوا کې داسې خاص څوک نه کري دا پټاټې دا په دې ساحو کې ډېرې کېږي او په باغیانو کې دا پټاټې دي اکثرو یې ګل کړی دی وګوره ټوله د پټاټو کښت دی دغسې شاوخوا دا ټوله د پټاټو کښت دی
ټولې پټاټې دي. دا د کابل کندهار عمومي سړک دی. سفر ولي و موږ څه به شی وغواړو او څه به ارامه شو. ستړیا به مو راپسې یو څو دقیقې به دلته شاوخوا وګرځېږو. ډېر ښایسته ځای دی، ډېر خوند کوي. داسې ورته وګورئ چې داسې سترګې دید کوي پټاټې دي. ډېر ښایسته کوڅه دی. دلته مې یو ګړی ارام وکړ، څه مو دا ذهن هم ارامه شو. نو ډېر ښایسته شنه ساحه ده. نو سفر راته پاته دی، نو که هر ځای ډېر ځنډېږو نو وخت راباندې څوک موټر مو هغه دی درولی دی. ورګا ده. بیرته راوختلو موټر ته، حرکت مو وکړ. نو بالا نږدې یو. بس دا نو د وردګانو سټایل کورونه دي. نږدې شاوخوا یې کلي دي ښایسته ښایسته. بس نو د وردګو ښکلا ده، هر ځای ښایسته دی. نو چې سم داسې په یو میاشتني سفر راسې، یوازې وردګ نه خلاصېږي په یوه میاشت کې. ډېر ښایسته ښایسته درې لري دننه، ښه ولسوالیانې لري. کچک ولسوالي و، نرخ ولسوالي ده. نرخ هم په وردګو کې و. جلریز و. دا یې د کورو ښکلا ده، د خټو کورونه پخواني ډیزاین کې. بازار ته راورسېدو. اوس به یو ځای له خیر سره د مازدیګر لمونځ کوو، نو هغه بعد به بیا سفر ته ادامه ورکوو. 10:30 بجې موږ روان شوي یو. اوس تقریبا څو بجې دي؟ اوس 5:30 دي چې موږ په سیدآباد کې یو. ساحه څنګه خوندوره وه که نه؟ تېره کړه، اوس هوا ډېره خوندوره شوه. ښایسته تنګی دی، تک شین شاوخوا داسې هندیانې کورونه پکې.
میدان شاته نږدې یو ساحه ده ډېره ښایسته داسې ورته وګورئ نو لمر په لوېدو شو د مازدیګر لمونځونه مو وکړله دا هم سفر پاته دی نو راځئ له خیره سره سفر ته بیا هم ادامه ورکوو زه بیخي د شا سیټ ته راواوښتم ستړی شوم بالښت خو وینئ بالښت هم پروت دی چې دا بالښت شي بیا سړی ډېر هوسا راځئ له خیره سره څنګ مې واچوئ ښه مزل اوږد به ماښام شو ګورئ به دلته بالښت خو وینئ بالښت خو نه وایي ښه ملګری دی نه دی موږ تقریبا میدان ښار ته راورسېدلو لمر ولوېدی نو زموږ یو اندازه سفر پاته دی نو کابل ته چې موږ رسېږو هم به خسته یو هم به تاریکه وي نو دا به ښه خبره وي چې په دې ځای خدای پاماني سره وکړو سبا سهار له خیره سره په کابل ښار کې سره ووینو نو د هغه ځای به ولاګونه به سره شروع کړو نو تر راتلونکي ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست وخت ولرئ د الله په امان